د ملا برادر په اړه تازه خبر چېرته ده اوس څه یې ویلي او طالبان د ملا برادر په اړه کوم خبر ته خوشحاله دي. سلام ستړي مه شئ. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر له څو ورځني غیابت وروسته کندهار کې راښکاره شوی. د په خپله یوه مرکه کې ویلي چې دی روغ دی او هغه واضح رد کړی چې ګواکې دی یا وژل شوی او یا ټپي شوی دی. دغه راز ویل چې د طالبانو په منځ کې هیڅ ډول اختلافات نشته او دوی په خپل منځ کې شفقت او ترحم لري او دا چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره ولې په لیدنه کې نه و. وایي چې کابل ته د نوموړي له راتګه خبر نه و. له دې وړاندې داسې راپورونه و چې برادر له خلیل رحمان حقاني سره له شخړې وروسته ټپي شوی دی. په هر حال دغه راز یو بل څه چې طالب پلویان ورته ډېر خوشحاله دي هغه دا چې ټایمز مجلې د ملا عبدالغني برادر نوم د 2021 کال د سل اغېزناکو کسانو په نوملړ کې شامل کړی. ملا عبدالغني برادر چې 1994 کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو تحریک له بنسټ ایښودونکو کسانو څخه یو دی. د طالبانو سرپرست حکومت کې د رئیس الوزرا د مرستیال دنده ورسپارل شوې. د ټایمز مجلې په نوملړ کې له ملا عبدالغني برادر سره د افغان مدني فعال محبوبې سراج نوم هم د هغه سلو کسانو لیست کې راغلی چې د 2021 کال اوږدو کې اغېزناک بلل شوی. بل لور ته طالبانو د ټایمز مجلې په دې لیست کې د خپل یو مشر نوم شاملېدو هرکلی کړی. د 13 اګست پر 15مه د طالبانو لاسته د کابل کنټرول له ورتلو وروسته داسې ګمان کېده چې ملا برادر به د طالبانو د حکومت مشر شي. خو له دریو نویو بحثونو سره مشورو وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرتابه یوه سرپرسته کابینه رامنځته شوه او ملا برادر د رئیس الوزرا د مرستیال په توګه وګمارل شو. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو پر تر راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.